ځوانانو واورئ یو ځوان دی نوی جامه یې واغوستل دا باس نو ماډرن ځوانان دا مغرب پرسته ځوانان دا ولاړه امام ته ژیړو برېتونه هم سي وخریل لعنت دې وي په دې کسانو باندې دا ژیړو برېتونه هم ورباندې وخریل بیا څه شوی بیا دا ځان ته دی وکتل واه څنګه ځواني مې ده څنګه خوند کړی دی څنګه ښایسته یم واورئ دا الله رسول فرمایي وایي دغه کس به د خدای تبارک وتعالی سره ملاقات کوي الله به ده ته په غضب کوي تاسو نه وایم زما د خوله ګونګه سي الله دې ما ګونګی کړي که به زه د ځانه وایم دا د الله د رسول الله خبره ده د خدای رسول وایي هغه ځوان چې ځان ته وګوري او ځان ښایسته ورته معلوم سي او بیا وایي چې زه خو نو در پلانکي لوړ یم بیا به دا بازار کې دی لوړه غاړه روان سي د خدای جل جلاله سره به ملاقات د قیامت په ورځ په داسې شکل کې چې الله به درته په قهر او په غضب باندې مه کوه ځوانه د خدای دپاره بس که هر شی خپل حدود لري بس که بالا هغه الله جل جلاله غرور ذاتي مغرور ذاتي غرور زما او ستا سره خوند نه کوي زما او ستا سره غرور خبر نه خوند نه کوي متکبر کس چې کوم دی د دې مثال کتابونه لیکي عجبه مثال دی وایي د متکبر مثال دا رقم دی لکه یو سړی چې پر لوړ غر باندې ولاړ وي دا کښته انسانان دته کښې معلومېږي دته ځان نه معلومېږي چې دغه لاندې انسانان ته زه چشي معلومېږم سړی چې چوبکه ولاړه دی د غر پر سر باندې په ځان کې ځان غټو ته معلومېږي دی چې وایي دا غټ خلکو ته ځم دی غټ معلومېږم دته ځان فکر نه وي چې ځم د چغو کې پیشان دی درښکاره کېږي حکیم الامت دا د ټول هندوستان مفتی اعظم تېر شوی دی حکیم الامت لقب له وړی دی دا یو ډېر غټ شخصیت دی څه وایي هر مسلمان در ځان ښه بولم هر کافر په اعتبار د راتلونکي کې ایمان راوړي در ځان یې ښه بولم د حکیم الامت وایي ما درته وویل ما هغه بزرګ چې یو لیونی بزرګ یو ملنګ و په لاره باندې روان و یو چا ډېر پازاب وي اخر یو چا ورته وویل د دغه غوږې راکش کړې ولې ته ښه یې که زما سپی د دې په زیر خوله جواب ورکړي والله که خبر یم که مې ایمان تېر کړي ستا در سپي به ښه یم که مې ایمان نه کوي تېر ستا سپی به در ما ډېر شي ستا سپی به در ما ډېر شي که نه غرور په څه کوو که نه تکبر به څه باندې کوې اسانه حل د غرور څخه د خلاصون لار نسخه یې شوې ده که ته وایې مولوي صاحب کار خو دې راباندې سخت دی اوس خو نسخه هم راورسې ډاکټر ته چې ورسې هغه درته وایي دا مریضي دی دا مریضي دی د مړ کېږي نو ته ورته دوا خو راکړې څه وکړم څه کوم حفاظت خو مې وکړه علما دوا هم درکوي دوا دا ده که یو سړي ته ځان غټ معلومېدي درې علما ولیکلي یو ځان سره دې دا سوچ وکړي زما په نس کې څه شی دی که دا د باندې راووځي دا خلک به زما سره بیا څومره بد دا د حکیم الامت نسخه ده زما په نس کې څه شی دی که نه زه غرور او تکبر په څه باندې کوم د چا لوړ ولې ځان بولم زه څه شي یم که نه که دا نن یوه د عیسی المرضي راباندې راسي د عیسی المرضي راباندې راسي دا خلک به ما نږدې هم ځان ته نه پرېږدي یو دا دوهم چې کله غرور او تکبر درسه وسي او دا جهنم او دا عذاب در په یادوه چې دغه الله تا خو دومره عذاب درېیمه علامه حکیم الامت دا به وایي ته به بیا داسې کوې که بیا هم غرور کړي په مسجد کې به د خلکو چوټې سموې دا کې هم ستا نفس ماتېږي او ته بیا کولی سي چې یو غټې رتبې ته الله تبارک وتعالی ته ورسي نو په کار دا د ځوانانو د جمعې ورځ ده وخت هم کم دی دا یوازې دا موضوع مې د ځان لپاره ستاسو لپاره مهمه وبلل نن دا ځوانان په دین خبر نه دي د هر شي په ګناه په عقاب او په اندازه باندې خبر نه دي ځکه چې کوي تاسو د علماو سره ربط پیدا کړئ تاسو د علماو سره تعلق پیدا کړئ تاسو د علماو سره رابطه پیدا کړئ بیا به تاسو د خپل دین خوند ومووینئ موږ خو دین خوند دا په جامه کې بولو موږ یې په شکل او صورت کې بولو موږ یې په مال او دولت کې بولو ځکه په مال او دولت مې جماعتونه قضا کړي دي که نه دي په مال او دولت مې خدای ناراضه کړي دي که نه دي درواغ وایو که نه وایو دوکه کوو که نه کوو مسلمان ضعیف بولو که نه بولو دا موږ کس خپل مرضونه درته په ګوته کوم ما او تا د دنیا د وجې څخه د پیسو د وجې څخه د اختر لمونځ په جماعت کړی دی یا ما او تا دغسې لمونځونه کړي دي د 10 روپو ګراک ته مو جماعت قضا کړی دی د 10 روپو ګراک ته مو جماعت قضا کړی دی دا د مال محبت دی حال دا دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي انه لیأتی یوم القیامة لرجل عظیم السن یوم القیامة لا یزن عند الله جناح بعوضة
د قیامت په ورځ به یو کس راپورته سي الله ته به راوستل سي دا خلک به دی ورته ګوري وایي دا خو په دنیا کې ډېره غټه رتبه یې درلود هغه وزیر چې و یا سرانوال چې و یا مالدار چې و یا هغه تاجر چې و هغه غټ منصب والا و نو دی به یو غټ کس چې دی غټ غټ به راروان وي وایي د الله په وړاندې د غوماشي د وزر مطابق وزن هم نه لري دا کس د غوماشي د وزر مطابق وزن هم نه لري وزن کم کس لري هغه کس وزن لري د قیامت په ورځ به توبه خوشخبري دې وي خوشخبري دې وي د هغه کس لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا صحيفه راواړولې استغفر الله استغفر الله ټول عمل نامه د استغفار نه ډکه ده دغه نیکبخته سړی پر لار روان استغفر الله استغفر الله استغفر الله